پنجشیر کې طالبانو ته خطرناک کمین او طالبانو تازه دمې ځواکونه رسیدل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په پنجشیر کې د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کمین کې 18 وسلوال طالبان وژلي دي. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د پنجشنبې په ورځ د غویي په شلمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه برید د پنجشیر د لومړۍ حوزې اړوند د چوبک په سیمه کې شوی دی. د احمدي په وینا په دې برید کې د مقاومت جبهې ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د مقاومت جبهې دعوې رد کړې وې. 4 ورځې وړاندې هم طالبانو پنجشیر ولایت ته د دواب سیمه کې د مقاومت جبهې له ورته کمین سره مخ شوي وو چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي وو. بل خوا طالبان په چورلکو کې د پنجشیر غرونو ته جنګیالي لیږدوي. له پنجشیر څخه ځایي سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې د طالبانو چورلکې د پنجشیر غرونو ته د جنګیالیو د لیږد په حال کې دي. سرچینې زیاتوي چې طالبانو پنجشنبه د غویي پر 9 خپل یو شمېر جنګیالي د پنجشیر له ورزشي لوبغالي څخه آبدرې او فرج غرونو ته ولیږدول او دغه بهیر دوام لري. خبرونه ښایي چې په تاواخ کلي کې د طالب جنګیالیو شمیر د هغه ځای له اوسیدونکو سره سم دی او په هر جومات کې کابو 50 طالبان ځای پر ځای شوي دي. پنجشیر کې په یو بله پیښه کې د طالبانو یو جنګیالي په ټانک د برېښنا 2 ستنې نسکوري کړي دي. دغه ټانک له دواب کلي څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په استانه سیمه کې د برېښنا 2 ستنې نسکوري او څو نورې ستنې هم تخریب کړي او په استانه، سنګانه او اورا او بهارک کلو کې دولتي برېښنا پرې شوي او طالبانو تر اوسه د ستنو بیا درولو ته پاملرنه نه ده کړې.